دا وخت تاسو له خبر درکو د بنو سوراني علاقې ولس د ناروا لوډ شیډینګ نه تنګ شوي او په احتجاجي توګه یې د بجلی سپلای منقطع کړې ده. احتجاج کوونکو ویلي چې د روژې میاشت نه د ناروا لوډ شیډینګ لارې روانه ده چې ورسره د ولس صبر پیمانه هم ختمه شوې. احتجاج کوونکو ویلي چې یو میاشت نه بیا دوی مذاکرات کړي ولې په لوډ شیډینګ کې هیڅ کمی رانغی. تاسو خبرو د بنو سوراني علاقې ولس د ناروا لوډ شیډینګ نه تنګ شوي دي او په احتجاجي توګه یې د بجلی سپلای منقطع کړې. احتجاج کوونکو ویلي چې د روژې میاشت نه ناروا لوډ شیډینګ لړۍ روانه ده چې ورسره د ولس د صبر پیمانه هم ختمه شوې ده. احتجاج کوونکو ویلي چې یو میاشت نه بیا دوی مذاکرات کړي دي ولې په لوډ شیډینګ کې هیڅ کمی نه راځي چې له وجې دوی د بجلی په منقطع کولو مجبور شوي دي. دوی ویلي چې د بجلی د بل ادا کولو باوجود 20 غنټې لوډ شیډینګ کولی شي کوم چې د ولس سره ظلم دی. د یادونه را چې د بنو سوراني علاقه د قامي اسمبلی ډیپټي سپیکر زاهد دوراني آبایی علاقه ده.